سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه. قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د ناول 11مه برخه پیلوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. کریم کاکا له ځایه ولاړ سو او ماته یې وویل معلم صاحب نسوار مې خلاص سوي دي. زه به لږ نسوار ځان ته پیدا کړم، ژر بیرته راځم. ما وویل سمه ده. کریم کاکا چې ولاړی د ګلالۍ مور کښتۍ ته راننوته او ماته یې داسې وویل که دا بې عقله ده ته خو هوښیار یې. ځکه څه هم د ګلالۍ د مور په موخه پوه سوم نو ځکه مې ورته وویل ولې څه سوي دي؟ زه خو ستا په خبره پوه نه سوم. ګلالۍ وویل ابۍ د خدای روی ته وګورې غلی سه. د ګلالۍ مور وویل خواره سې تا دې خدای اوس راڅخه واخلي چې ستا د لاسه به زه څه دیدنۍ ووینم. ما وویل ابۍ ولې داسې خبرې کوې او ما ته په څه قهرېږې؟ ما خو به څه ګناه نه وي کړې. د ګلالۍ مور وویل مه مې غږوه تا هیڅ نه دي کړي خو خدای دې دا لور راڅخه واخلي. ګلالۍ وویل ابۍ د خدای روی ته وګوره غلی سه او که نه غلی کېږې زه به ځان مړ کړم. د ګلالۍ مور وویل خدای دې تا د شرم ټوټه اوس راڅخه واخلي، د خدای یې وبېرېږه لکه پیشکه 7 دمې مې درکړي دي. ما ورته وویل ابۍ اخر ته ووایه څه پېښه ده؟ که ما یوه ګناه کړې ده ما په دې پوهه که چې بخښنه درڅخه وغواړم. د ګلالۍ مور وویل زویه زه کوچنۍ نجلۍ نه یم، زه په هر څه پوهېږم، زه اوس نه یم پوهېدلې، زه په روژ کال لا پوهېدلی یم. که د ګلالۍ پلار په دې خبر سي په خدای که یا تا پرېږدي او یا ګلالۍ ترېنه پاتې سي. تاسو دواړو ته وایم چې په خپل لاس خپل ژوند مه خرابوئ او د دې سپین ږیرې خوار بګړۍ هم پر مځکه مه غورځوئ. ګلالۍ وویل ابۍ ما پخوا هم درته ویلي وه چې زما او د ده در مابینځ هیڅ نسته، مګر له دې خبرې زه انکار نسم کولی چې دی پر ما ګران دی او د ده ګرانښت به د ګور چینجي زما له زړه څخه باسي. په ژوند کې زه د ده مینه له زړه څخه نسم ایستلی. که ما مې پلار وژني او که مې حلالوي زه دا په ډاګه وایم چې زما سر دی او د ده سر. د ګلالۍ مور وویل غلی سه بې حیا ته یې وار خپلو خبرو ته غوږ ونیسه چې ته څه وایې. ما وویل ابۍ زه له تا غوښتنه کوم چې نور زما وګرانې ګلالۍ ته څه ونه وایې. په دې کې د هغې ګناه نسته، دا ګناه ټوله زما پر غاړه ده. دا اور ما بل کړی دی او تاسو ته دا ستونزه ما پیښه کړې ده. ما خپل قوت تاسو ته در بخښلی دی، ما هم دا اوس مړ کړي خو دې ته څه مه وایه. او تاسو ولې دونه بدبینه یاست؟ که حقیقت ته وګورئ ما او دې خو کوم جرم نه دی کړی. دغه زړونه چې مینه کې پیدا سوې ده دا خو خدای همداسې له مینې ډک پیدا کړي دي او دا د خدای اراده ده. تاسو ولې د خدای د ارادې په مخ کې درېږئ او دا دردېدلي زړونه لا پسې دردوئ؟ تاسې ووایاست آیا مینه ګناه ده؟ یا دا ګناه نه ده بلکې دا د الله هغه ستر او لویه ورکړه ده چې خپلو دوستانو ته یې ور په برخه کوي. موږ به ستاسو نوم وساتو او د خپلې تودې مینې په تاو کې به ځانونه وسوځوو او ورک به سو، مګر تاسو ووایاست چې په دې کې به ستاسو ګټه وي. د ګلالۍ مور وویل سړی غلی سه ته خو بازاري سړی یې په شرم او حیا خبر نه یې. زه نور داسې بې شرمې خبرې نسم اورېدلی. که میلمه نه وای اوس به ما ته پوه کړي وای چې مینه څه ته وایي. ځه ورک سه که نور مې لیدلی وې بیا د ځانه ګیله وکړه. موږ پښتانه یو، په پښتنو کې داسې سپک خویونه نه ځایېږي. ما غوښتل چې څه ووایم خو ګلالۍ تر ما وار لومړی کړ او خپلې مور ته یې وویل ابۍ د پیر صاحب په روی غلی سه. د ګلالۍ مور د پیر صاحب د نوم په اورېدو غلی سوه او په دې حال کې کریم کاکا هم راغلی. کریم کاکا چې کږدۍ ته راننوت او ګلالۍ یې په ژړا ولیده و خپلې مینې ته یې وویل لکه چې بیا دې څه ورته ویلي دي؟ ګلالۍ وویل یا بابا څه یې نه دي ویلي، سینه مې ډېره خوږېږي ځکه مې اوښکې نه درېږي. کریم کاکا د خپلې شملې د څوکې څخه د نسوارو غوټه خلاصه کړه او د ګلالۍ له مور څخه یې د نسوارو کډو وغوښتې. موږ یو ساعت غلي ناست وو. بالاخره ما وویل کاکا ما ته اجازه راکړئ زه به ولاړ سم. کریم کاکا وویل ښه دی لکه چې ډېر په تنګ سوې.
ما وویل یا پتنګ سوی خو نه یم، که په کلي کې څوک خبر وای پاته کېدم. کریم کاکا وویل ښه دی، خدای دې مال څه، زړه خو مو نه کېږي، خو چې ته نه درېږې تا نه خوا به دې کوو. ګلالۍ وویل بیا به دې څه وخت وګورو؟ ما وویل هر وخت چې تاسې ووایاست. کریم کاکا وویل 20 ورځې وروسته به یې د خیره وګورو او بل سبا هم د ده په کلي کې تېرېږو وبه یې ګورو، بلکې زه خو به یو چای هم پر تاوان کړم. ما وویل کاشکې راسئ، ولې غرمه به راباندې تېره کړي؟ کریم کاکا وویل یاره زه خو به غرمه هم در سره پاته سم. ما وویل ښه دی، نو زه به اوس ولاړ سم او د دې خبرو له کولو سره له ځایه پاڅېدم. ګلالۍ زما د پاڅېدو سره له ځایه پاڅېده او ژر ژر د اسپې خواته رهي سوه. د کږدۍ له خولې یې زین په دواړو لاسو واخیستی او په اسپه یې کښېښوی. ما ورته وویل اسپه به زه پخپله زین کړم. ګلالۍ وویل د بابا اسپه تل زه ځینوم، زه پرې پوهېږم. ګلالۍ په دې بهانه چې رکاب یې سماوره نږدې سوه او کرار یې راته وویل د کاریز په سر کې ودرېږه. ما یو ور بیا د ټولو سره د خدای پاماني وکړه او رهي سوم. ما کاریز نه و لیدلی، حیران وم چې کاریز به چیرې وي او ګلالۍ د څه دپاره راته وویل چې هلته ودرېږه. اخر را په یاد سو د سړک پر غاړه د ګلالۍ د کږدۍ ختیځ خواته یو کاریز و. زه د کاریز خواته ولاړم، چې کاریز ته ورسېدم د اسپې څخه کښته سوم او اودس مې وکړي. د ګلالۍ د راتلو په انتظار کې ناست وم. څه ناڅه د 1 ساعت انتظار څخه وروسته ګلالۍ په داسې حال کې چې د خپلې اسپې کیزه یې په لاس کې نیولې وه او د هر قدم سره یې زما په زړه کې ریښت پیدا کوه راورسېده او راته ویل چې ډېره وځنډېدم. ما وویل ډېر ژر راغلې، دا بوی څخه دې څنګه ځان خلاص کړي؟ ګلالۍ وویل زما د ځنډ علت هم دا و. ما وویل که هغه وپوهېږي ډېر به درته په کار سي. ګلالۍ وویل نه پوهېږي او که وپوهېږي هم ودې پوهېږي، مړه به سم، تر دې ژوند په مرګ خوشحاله یم. ما وویل ګلالۍ تا دې خدای نه وژني، ته ولې داسې د مرګ خبرې کوې؟ زما او ستا په زړه کې ډېر ارمانونه پاته دي، خدای خو مهربانه دی، انشاءالله زموږ ارمانونه به پوره سي. ګلالۍ وویل زه باور لرم او زما زړه راته وایي چې زموږ ارمانونه به پوره نه سي، نو په داسې حال کې چې ته جلا او زه جلا ژوند کوو تر دې مرګ ډېر ښه دی. ما وویل ته څه پوهېږې چې زموږ ارمانونه نه پوره کېږي؟ ګلالۍ وویل د خپلې مور په کلک زړه. ما وویل ولې تا خو به مور تر عمره په کور کې نه ساتي؟ ګلالۍ وویل هو دا صحیح خبره ده چې ما په کور کې نه ساتي. زما مور چې دا دونه بدې ورځې کوي هغه غواړي چې ما خپل وراره ته ورکړي. ما وویل ته مه ورخطا کېږه، زه به ډېرې هلې ځلې وکړم، ستا مور به په خپل دغه هوډ کې کامیابه نه سي. ګلالۍ وویل ته څه کولی سې، کوډې کوې؟ ما وویل زه هم ستا په شان پښتون یم، مسلمان یم، بالاخره انسان یم. په داسې حال کې چې ستا هم خوښه وي مور او پلار به دې هم خامخا دې ته حاضر سي چې تا ماته راکړي. ګلالۍ وویل ستا کوډې نه دي زده، د ملایانو خو ډېرې کوډې زده وي. ما په خندا ورته وویل زه داسې ملا نه یم چې کوډې وکولی سم. ګلالۍ وویل نو خو بل ملا وګوره. ما د دې لپاره چې د ګلالۍ ته تسلي ورکړم ورته ومې ویل ښه دی، زه به دا کوشش وکړم. ګلالۍ وویل هر څه چې کوې باید ژر یې وکړې، ځکه زما مور و پلار زما د ماما سره خبره خلاصه کړې ده، صرف زما ناروغۍ ځنډولې دي. ما وویل ستا د ماما کور چیرې دی؟ ګلالۍ وویل زموږ په کلي کې دی. ما وویل هغه ما لیدلی دی؟ ګلالۍ وویل هو، هغه سړی چې خړه لنګوټه پر سر وي او څوکړه ژیره یې ده. ما وویل ښه هغه سړی چې د نسوارو لوی کډور څخه وي. ګلالۍ وویل هو هغه دی. ما وویل زوی یې ما لیدلی دی؟ ګلالۍ وویل هو، په هغه ورځ هاخوا ته ناست و. ما وویل هغه سترګه چې یو څه پوچې غوندې و هغه دی؟ ګلالۍ وویل هو هماغه ځناور دی. ما وویل ولوار یې څو دی؟ ګلالۍ وویل 1,00,000 روپۍ دي. ما وویل ستا مور او پلار خو ستا خرڅول غواړي،
تا او هغه خو بیخي نه سره جوړیږي. ګلالۍ وویل د بابا مې نه ده خوښه، خو مور مې ډېره ټینګه ده. هغه غواړي چې ما خپل وراره ته ورکړي او زه نه پوهیږم چې زما او ستا پای به څه وي. ما وویل خدای مهربانه دی، خدای تعالی په دې لاره کې سړي ته قوت ورکوي. د دې خبرو سره خورا ستونزې، خواري او بالاخره مرګ ورسره تړلی دي. زه او ته باید مرګ زړه ته واچوو او مینه خو داسې شی نه ده چې لوړې، ژورې، مرګ او نورې ستونزې نه پیژني. که د دنیا په هغه سر کې یې زما درته ګران کار نه دی. ګلالۍ وویل د واده وروسته چې ته راسې زه به څه خبره سم؟ ما وویل په شپه کې به پټ کور ته درسم. ګلالۍ وویل زموږ کور به څنګه وپیژنې؟ ما وویل پیدا کوم یې، دا هم ګران کار نه دی. ګلالۍ وویل زه به پر خپله کږدۍ سورت کور وښوروم. ما وویل صحیح ده، دا ښه پخه نښه ده. ګلالۍ وویل ښه دی، زه نو اوس ولاړ شه، پر خدای دې سپارم، خو ګوره چې ما هیره نه کړې. ما وویل ته باور ولره، زه هم پښتون یم، یا به مې دا یاري یاري سي یا به مې سر د غرغړي شمال وهینه. دا لنډۍ ما په ډېر سوځونکي انداز سره وویل. ګلالۍ یې دونه خوشحاله کړه چې پر تندي یې بې حده خوشحالي ښکارېده. ما د ګلالۍ څخه د خدای پاماني وکړه او ګلالۍ په داسې حال کې چې په سترګو کې یې اوښکې ډم ولاړې وې د خپل کمیس له جیب څخه یو رشمین دسمال راوکښي او د خپلې تودې مینې د یادګار او سوغات په نامه یې ماته راکړي. ما دسمال په ډېره خوشحالي واخیستی او په داسې حال کې چې ګلالۍ ولاړه وه زه پر آس په سپور شوم، د کلي خواته رهي شوم. تر ډېره ځایه ګلالۍ ولاړه ښکارېده، بالاخره د غونډیو شاته پټه سوه. زه د لمر پرېوتو سره کلي ته ورسېدم. ملک او نور ښوونکي زما په ناڅاپه تګ یو څه خفه سوي وه. زه چې ورغلم له ما څخه یې پوښتنه وکړه. زه له دې خبرې چې د کریم کاکا لیدو ته تللی وم پښېمانه سوم. ملک او د کلي نورو خلکو او ښوونکو په دې باره کې زما څخه ډېرې دوه اړخیزې پوښتنې وکړې، مګر ما د دوی د خبرو صرف ظاهري اړخ ته ځوابونه ورکړه او ما ډېر زیار وکښي چې دوی ته د هغو پوښتنو ځواب ورنه کړم کومې چې ما نه غوښتلې. د ماښام تر لمانځه وروسته نور ټول ولاړل، خو ملک پاته سو او د کلي یوه زلمي هلک ته یې وویل ولاړ شه زموږ کور ته ووایه چې ما او معلم صاحب ته ډوډۍ د لې راولېږي. ما وویل زه چندانې ډوډۍ ته میل نه لرم، تاسو ولاړ سئ ډوډۍ په کور کې وخورئ. ملک وویل ښه دی، یو ګړی به خبرې سره وکړو. زه هم خوشحاله سوم چې ملک دې ته حاضر کړم چې کریم کاکا ته په مرکه ورسي. یو ګړی زه او ملک غلي ناست وو. بالاخره ملک چوپتیا ماته کړه او ماته یې داسې وویل معلم صاحب نن ورځ به ښه تېره سوې وي. ما وویل هو ډېره ښه وه. ملک وویل رښتیا هغه د کریم کاکا لور به یې چاته نه وي ورکړې؟ ما وویل لکه چې نه یې ده ورکړې. ملک وویل دا خور سوی یې د څه دپاره په کور کې ساتي؟ پېغله لور خو په کور کې ساتل لویه ګناه ده. ما وویل ګوره نو تر اوسه به یې قسمت نه وي سوی. ملک وویل یاره ډېره ګلالۍ لور یې ده. ملک دا خبره په خندا کې وکړه. ما وویل هو ډېره حیاناکه نجلۍ ده. ملک وویل ما یې حیا نه ده ویلې، ما ویل ډېره ښکلې ده. ما وویل هو پښتانه عموما ښایسته وي. ملک وویل نن به یې نه وي درته ژړلې. ما وویل نن د ژړا علت موجود نه و. ملک وویل ولې له شپږو میاشتو وروسته مو سره ولیدل؟ کله کله سړي ته د خوشحالۍ هم ژړا ورځي. ما وویل ملک صاحب ته بیا هغه خپلې پخوانۍ خبرې کوي. ملک وویل او ته یې بیا پټول غواړې؟ ما وویل چې پټه یې نه کړم څه ګټه لري؟ ملک وویل ولې موږ به مرسته در سره وکړو. ما وویل تاسې به څه مرسته وکړی سي؟ ملک وویل په مرکه به ورسو. ما وویل هغوی به یې څنګه ماته راکړي؟ ملک وویل دوی به نو خدای وهلی وي چې تا ته به یا ووایي، مګر ته بیا د دې کوچي نجلۍ سره چې نه تربیه لري او نه د کور په کار پوهېږي څنګه ژوند وکړې؟ ما وویل بیا به یې زده کړي وروسته. ملک وویل معلم صاحب ته خو یې لکه چې رښتیا غواړې.
ما وویل خو تاسې وویل. ملک صاحب وویل ښه سبا ته به زه ګل عالم اکا او ملا صاحب ورسو. ما وویل هغوی خو سبا ته له دې ځایه ځي. ملک صاحب وویل ښه دی رانږدې به سي. ما وویل سبا کریم کاکا زما سره ژمنه کړې ده د لې به راسي. ملک صاحب وویل هغه دې خدای راولي خو مګر دلته نسو ورته ویلی، هلته به کور ته ورسو. ما وویل ما صرف د ده له راتګه څخه تاسو خبر کړاست، دا مې موخه نه وه چې دلته تاسو ورته ووایاست. ما او ملک تر ډوډۍ د مخه او وروسته ډېرې خبرې سره وکړې. تر هغه وروسته ملک خپل کور ته ولاړی او زه په خپل ځای کې پرېوتم. ما د خپل کور کار ټوله په خپله کاوی، نوکر مې قصدن نه و راوستلی. د شپې لټ پر لټ اوښتلم، خوب نه راتلی. ټوله شپه مې د ګلالۍ په یاد کې تېره کړه. سهار د لمانځه د مخه د چنارانو خواته ولاړم. د مرغانو اوازونو یو ډول زړه وړونکې موسیقي پیدا کړې وه او د پسرلي د سهار تر او تازه نسیم د سړي روح تازه کوله. ما د اوداسه وروسته په قدم وهلو پیل وکړي. دا قدم وهل په کلي کې په همدې ځای کې زما عادت و. هره ورځ ما دا عادت تکراراوه. د لمانځه وخت لمونځ مې وکړي او بیا مې قدم وهل پیل کړه. د لمر د وړانګو له خپرېدو سره سم له لرې د کوچیانو کډې ښکاره سوې چې ښه نه پېژندل کېدلې. څه ګړی وروسته د کوچیانو کډې زما خواته راورسېدې. ما داسې ښکاره کړه چې د دوی په رارسېدو بیخي خبر سوی نه یم. شا مې سړک ته واړوه او مخ مې د قبلې خواته کړي. ورو ورو قدم مې واهی چې په دې حال کې کریم کاکا راغږ کړه. معلم صاحب میلمانه مې په کار دي. ما په ډېر تلوار مخ ور واړوه او په ډېره تونده د هغوی خواته ورهي سوم. د کریم کاکا وروسته زما سترګې پر ګلالۍ ولګېدې. ګلالۍ چې زما سره سترګې په سترګو سوله، په ملالو سترګو کې یوه برېښنا پیدا سوه. ما هغوی سره ستړې مسې وکړه او بیا مې ټولو ته د پاتې کېدو سات وکړي. په دې وخت کې ملک هم راغلی. له کریم کاکا، ګلالۍ او د ګلالۍ له مور سره یې روغبړ وکړي. وروسته د هغوی سره روان سو. د ګلالۍ د ماما زوی ما ته نن ډېر زیر زیر کتل او بیا یې ګلالۍ ته وویل څه شي ته ولاړه یې؟ ګلالۍ ورته وویل دا 4 تاره ژیره وخورې، زما په درېدو یې ستا څه کار دی؟ هغه غوښتل چې ګلالۍ ته جواب ورکړي، خو د کلي ملک له ګلالۍ سره روغبړ پیل کړ. ملک له ګلالۍ سره ډېر تود روغبړ وکړي او ورته یې وویل راځه نن دې له پلاره سره زموږ سره پاته سه. ته خو زما ورېره یې او ته خو زموږ کلي ته هم ډېره راغلې، زموږ له نجونو سره هم بلده یې. ګلالۍ ورته وویل ملک کاکا خدای دې وبخښه، زه ځم بابا به مې پاته سي. چې موږ دواړه پاته سو یوازې ابۍ مې کډه نسي کښته کولی. که دا خبره نه وای زه به ډېره خوشحالي پاته کېدم او نن مې ستا د لور سره چې زما خورکه ده یو ګړی تېر کړی وای. ملک وویل دا هسې بانه ده، دا دې فضل کاکا او زوی یې ستا دا ابۍ سره به دوی د کډې په کښته کولو کې مرسته وکړي. ګلالۍ وویل ماما خو مې هلته خپله کډه کښته کوي، ځکه مامې خو مې اوس بیخي سپین سرې سوې ده او دا بل شکر دی خدای د سړو له کاره خلاص کړی دی. ملک وویل ولې د ده مینه خو هم سته؟ افضل وویل هغې خو عمر خدای ته ور وبخښي. ملک وویل انا لله و انا الیه راجعون. دا څه وخت؟ افضل وویل پر اوسه کال هم دا شپې وې. ملک وویل زه نه یم خبر سوی. کریم کاکا وویل او ته لرې یې په څه خبرېږې؟ ملک وویل نو تر اوسه پورې دې بل واده ولې نه دی ورته کړي؟ افضل وویل انشاءالله د هغې خوا راځو، واده به مو ورته کړی وي. ملک وویل ورته غوښتې دي ده؟ افضل وویل یو څه خو سوي دي. دا افضل د دې خبرې سره ګلالۍ هغه ته یو قهر نظر ور واچاوه او په ډېر درد روانه سوه. ملک وویل ګلالۍ ولاړې لکه چې؟ ګلالۍ وویل هو پر لور مې دې سلامونه وایه. ګلالۍ په ډېره تونده روانه سوه او ورپسې افضل او د هغه زوی هم روان سو. کریم کاکا ورته وویل له موږ سره پاته سي. دوی پاته نه سول او د کلي پر خوا روان سوه. قدرمنو دوستانو د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.